چې کله ځان له ویژن جوړوي هغه پرسنل ویژن وي که د فیملی ویژن وي که د ارګنایزیشن ویژن وي نو لومبه خبره دا ده چې اټینیبিলিټي به وګورئ. The second one is second example زما خپل ویژن سره به تاسو راغلی شیر کوم serving orphans and widows of the world for developing them spiritually, intellectually, socially, physically and financially to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. دا زما ویژن دی. دا possible دی تاسو په خیال possible دی او ولی possible دی؟ آکسفیم یو انجیو تاسو ګورئ د کوم ملک جوړ شوی دا او نن ستا په پاکستان کې کار کوي. نو زه دې نه ولې نشم پاسې دی ولته کار نشم کولی. یو خبره. دویم اگزامپل تاسو په موبایل کې واتس اپ شته دا په 400 کې جوړ شوی دی دا په سواد کې جوړ شوی دی نو دا چې په کوم ځای کې جوړ شوی دی نه هغه ته پته نه لګي چې عبد الله استعمالي او ما تر رسیدلی دی فیسبوک ما تر نو زما ویژن ولې نشي رسیدي شي. So that's why it is attainable but the resources can be made available with the passage of time. So these are three examples. زما ویژن هم تاسو ته مخې ته راغی زه چې دا ټریننګ کوم کنه اوس په تاسو ته پته لګیږي چې what is my vision. یہ بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے. دا دون تکلیف او دا دون مشقت چې زه تیرومه دې دپاره تیرومه چې آیا زه به ځم د درګې خلکو او د یتیمانو خدمت به کوم او د مردان او د نوي کلي او د سوات نجنا هلته خلک شته دي ابل ټرین کو هغه به دغه خلک انټلیکچولی سوشلی فاینانشلی ډیولپ کوي او ما ته به هم ثواب رارسي او هغوی ته به هم ثواب ورسي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي